په روان شل اوریز نړیوال جام کې د لوبډلو حیرانوونکي نقدي امتیازات. د کرکټ نړیوال شورا په روان شل اوریز نړیوال جام کې د هر پړاو لوبډلو لپاره ورکول کیدونکي نقدي امتیازات په ډاګه کړل. په ټوله کې سږکال د نړیوال جام ګډون کوونکو لوبډلو ته ورکول کیدونکی امتیاز 11.25 میلیونه ډالر ټاکل شوی دی، چې له دې جملې 2.25 میلیونه ډالر د اتلولۍ ګټونکي لوبډلې ته او 1.28 میلیونه ډالر د نیمه اتلولۍ ګټونکي یا دویم مقام لوبډلې ته ورکول کیږي. په ورته مهال هرې ګډونوالې لوبډلې ته به د ټولو لوبو 2,25,000 ډالر ورکول کیږي، ان که ټولې لوبې هم وبایلي. له دې ورهاخوا د 8 او 4 غوره لوبډلو په پړاو کې هم د لوبډلو لپاره جلا امتیازات په نظر کې نیول شوي دي. هغه لوبډلې چې د 8 غوره لوبډلو یا سوپر 8 پړاو کې پاتې راځي، هرې یوې ته به 3,02,500 ډالر ورکول کیږي، او هغه لوبډلې چې د 4 غوره لوبډلو پړاو یا نیمه پایلوبې ته لار پیدا کوي، هرې یوې ته به 1,08,500 ډالر ورکول کیږي. یا د ټولې هغه لوبډلې دي چې د نړیوال جام په نوملړ کې تر 8 مقامونو راځي. بل لور د نورو مقامونو لوبډلو ته هم ځینې جلا امتیازات ورکول کیږي، لکه له 8 مقامونو وروسته لوبډلو ته چې له 9 تر 12 مقام پورې راځي، هره یوه به 2,40,500 ډالر ترلاسه کوي، او له 14 تر 20 مقام پورې لوبډلې به 2,15,000 ډالر ترلاسه کوي. په همدې حال کې په روان نړیوال جام کې به په ټوله کې د هرې لوبې ګټونکي لوبډلې ته د بریا پر سر 10,154 ډالر ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا د کرکټ نړیوال شورا په تاریخ کې تر ټولو ستر شل اوریز نړیوال جام دی. په دې جام کې د ګډونوالو لوبډلو د زیات شمیر ترڅنګ په لویه کچه امتیازات هم ټاکل شوي. تر دې وړاندې په نړیوالو جامونو کې دومره لوی نقدي امتیازات نه وو ورکړل شوي. هم مهاله په روان نړیوال جام کې ټولې 25 لوبې د 28 ورځو په اوږدو کې د امریکا او ویسټ انډیز په ګډ کوربتوب په 9 بېلابېلو لوبغالو کې ترسره کیږي.